پاکستان له افغانستان څخه څه غواړي؟ پاکستان ولې افغان سفیر هزار کړی او سفیر ته یې څه ویلي؟ دلته یې راسره ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو پخیر. پاکستان افغان سفیر ته د داعش خراسان پاکستاني مشر اسلم فاروقي راوسپاری. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نن په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشعل اظهار کړی او پاکستان ته د داعش خراسان څانګې د مشر اسلم فاروقي ورسپارلو غوښتنه یې ورڅخه کړې. د افغانستان د ملي امنیت د حمل په 14مه په یوه بیان کې وویل چې د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي له نورو 19 مهمو جنګیالیو سره په کندهار کې نیولی دی. خو اوس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي اسلم فاروقي له افغانستانه د پاکستان ضد فعالیتونو کې داخل او باید له نورو تحقیقاتو لپاره پاکستان ته وسپارل شي. اعلامیه کې وویل شو چې افغانستان او پاکستان باید د ټاکل شوي میکانیزمونو په ګډون د تروریزم پر ضد فعالیتونو کې ګډ کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وايي اسلم فاروقي یا عبدالله اورکزی پاکستانی نظامي د پیښور نظامي مسؤل له ابوسعید باجوړي وروسته د داعش خراسان مشر او د کابل شوربازار د سیکانو د رمسال د برید ترا و چې له 19 نورو کسانو سره یو ځای یې د افغانستان په سویل کې نیولی دی. عبدالله اورکزی د اسلم فاروقي په نوم هم پیژندل کېده. د اورکزی د اخندزادګانو کلي اوسیدونکی او د داعش ترهګرې ډلې د خراسان څانګې والي دی. د ملي امنیت په وینا د دغه ترهګر ترا پر ضد عملیاتو کې د کاري زاهد او سیف الله مشهور په ابوطلحه پاکستاني په ګډون 19 ترهګر نیولي دي. ملي امنیت وايي عبدالله اورکزی په اسلم فاروقي ورته په خپلو لومړیو اعترافاتو کې د داعش ډلې له خراسان څانګې سره د سیمه ییزو استخباراتو پراخو اړیکو نه هم پرده اوچته کړې. عبدالله اورکزی چې د پیښور پخوانی نظامي مسؤل تیر شوی وایي د داعش سره له یو ځای کېدو وروسته د ننګرهار اچین ولسوالۍ په عبدالخیلو کې د داعش د عملیاتو مشر و. نوموړي په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر ابوسعید باجوړي له وژل کېدو وروسته د هغه ځایناستی ټاکل شوی او ویل کېږي چې د پاکستان له ترهګرو ډلو لشکر طیبې او حقاني شبکې سره یې نږدې اړیکې وې. ملي امنیت ویلي له عبدالله سره بل نیول شوی کس کاري زاهد چې په معاذ مشهور دی په افغانستان کې د داعش نظامي مشر او سیف الله چې د ابوطلحه پاکستاني په نوم پیژندل شوی په ننګرهار ولایت کې د داعش مختلف کتیبو لپاره د خلکو استعدام او ګمارلو مسؤلیت یې په غاړه درلوده. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښ وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.